نو دا د دغه رادار سیستم کوم چې ما په ډېرو کمو امکاناتو په ننګرهار پوهنتون کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ تازه فارغ شوي زده کړیال بشیر احمد عمرخیل دا ځل له ساده او لومړنیو توکو د رادار یوه ځیرکه وسیله جوړه کړې ده. دغه سیستم چې په ډېرو هغه کمو امکاناتو باندې مې جوړ کړی ده او هغه کوم ډیوایسونه چې په افغانستان کې پیدا کېدل د هغو نه څخه په استفادې نه مې جوړ کړی ده او د دې هغه طریقه کار و هغه به په دې شکل باندې وي چې دا به په حساب دلته چې دغه کوم سینسر ورته لګولي دي چې دا به په حساب تاویږي هغه کوم 360 درجې یا هم هغه کومه زاویه باندې چې مونږ سیټ کړی ده په هغه درجه باندې به دا تاویږي. نو سیستم ته مو برق ورکړ. عمرخیل وایي دغه آله یې د یوې نمونې په بڼه جوړه کړې چې دغه آله سیستم ته په یوه ځانګړي واټن او سیمه کې د شته توکو معلومات ورلېږدولی شي. لکه څنګه چې تاسو په ویډیو کې ګورئ دا سیستم دا سینسر تاویږي خپل تقریبا هغه کومه زاویه کوم درجه چې مونږ ورته سیټ کړې ده په هغه اندازه دا تاویږي ګوري چې په حساب په دغه ساحه کې کوم څه شته دي که نشته که چیرې وي مونږ او تاسې دلته د کمپیوټر په دې سکرین باندې چې تاسو وینئ دغه د رادار دغه سکرین اوس یې ګورو هیڅ هم نشته د دې مخې ته نو هغه کومه فاصله چې مونږ ورته انتخاب کړې ده 40 سانتي ده نو په دې 40 سانتي کې دته مخې ته یې کوم څه نشته چې دا یې په حساب مونږ او تاسو ته خبر راکړي او په دې سکرین باندې مونږ ته وښیي چې په دغه ساحه کې او په دغونه سانتي متره کې تاسو ته په حساب په دې ساحه کې کوم څه شته. تاسو وینئ دوستانو چې دلته دغه سیستم تاویږي خود به خوده او اوس یې ګورو اوس په حساب په یو ساحه کې زه په حساب لاس ورته نیسم او هلته به د کمپیوټر په سکرین باندې هم وګورو چې په حساب په څو درجې کې او په کومه زاویه کې دلته کوم څه موجود دي. نو راځو زه تاسو وینئ چې دلته ما لاس ورته ونیو چې هلته د کمپیوټر په سکرین باندې هم هغه سره علامه تاسې به یې اوس ووینئ ده نو هلته موږ ته ښیي چې په دغه ساحه کې یو څه شته او په دغونه درجه کې دلته هغه سانتي متر چې په دغونه فاصله کې په حساب د دې په دغه ساحه کې یا په هوا کې یو څه شته نو باید وکتل شي که نه ډیټیکټ کړي. د نوموړي په وینا که اړین امکانات ورته برابر شي د ده ترڅنګ ګڼ استعدادونه شته چې د ورته وسایلو ترڅنګ د ټولنې د اړتیا وړ ځیرک وسایل جوړ کړي. په حساب هغه امکانات چې ما ته دلته یا هغه ډیوایسونه چې ما دلته په افغانستان کې پیدا کړل په هغه ابتدایي شکل باندې مې جوړ کړ نو انشاءالله راتلونکي کې که چیرې لاسنیوی وسي امکانات برابر سي نو انشاءالله نه تنها زه بلکې د افغانستان هر یو محصل چې د ټکنالوژي په برخه کې کار کړی وي خپل هیواد ته خپلو خلکو ته به انشاءالله د ټکنالوژي په مرسته داسې سیستمونه وړاندې کوي تر څو د هغوی هغه مشکلات تر یو څه اندازې پورې حل سي. بشیر احمد عمرخیل چې د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکی دی تر دې وړاندې یې هم د نابیناو یا ړندو لپاره یوه ځیرکه امسا او عینکې نندارې ته وړاندې کړې وې.